بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. متى يبدأ بالقصر؟ قصر بكل شروكي مسافر كل شروكي قصر. متى يبدأ بالقصر؟ كل بشروكي قصر. ولا يجوز القصر، نجائز کی قصر کول الا مگر جائز کیږي اذا خرج چکلا وتلی وی مسافر من القرية د کلینا وتجاوز عمرانها او تجاوز کړي وی د آبادینا، نو بیا چې د قصر دا جائز کیږي د مسافر لپاره. ولا يجوز القصر، نجائز کیږي قصر کول الا مگر اذا خرج چې کله وتلی وي من المدینه د ښارنا وتجاوز او تجاوز کړي فناءها د فنانا، یعنی د ښار حدودونو نه وړاندې تیر شي بیا قصر ورته جایز دی. فنانا مراد هغه ځای دی، یعنی مطلب ادیره وغیره یا دې سره تړلی ځای یعنی اسونه پکې ریسونه وغیره کیږي، نو تړلی چې وي د هغې فنا نه واوړي نو دا مسافر چې دی دا به قصر شروع کوي. فلا يجوز القصر، نه جایز کیږي قصر کول لمجرد نیت سفر، صرف نیت کولو باندې. چې یو کس نیت وکړو د سفر نو هغه به په دې صرف په دې نیت باندې به قصر نه کوي چې دا به څلور رکعتې زدو به کوي، نه. اذا لم يغادر المدینة او القریة، هغه وخت پورې چې پرېښودلې نه وي ښار یا کلی، نو چې کلی پرېښودلو دلته نه ووتو نو بیا به دا قصر شروع کوي. وکذا همدقرنګې لا يجوز القصر، نه جایز کېږي قصر کول اذا خرج چې کله وتلی وي من بیته د کور خپل نه، ولکن او لیکن لم یتجاوز او تجاوز یې نه کړي فناء المدینة، یعنی د ښار فنانا او عمران القریه او د آبادې د کلینا د هغې نه تجاوز نه وي کړی نو دا به قصر نه کوي، او که تجاوز یې کړي نو قصر دی کوي. نو یجوز القصر، جایز کیږي قصر کول فی کل سفر، په هر یو سفر کې. سواء برابره خبره ده کان سفر لطاعه، که دا سفر د طاعت دپاره وي یعنی د ثواب دپاره وي، لکه اطاعت کالحج والجهاد، د جهاد سفر وي او که د حج وي نو دا به قصر کوي. او کان یا وی لامر مباح، یعنی مباح امر د پاره که تجارت د پاره بیا هم قصر کوي. او کان لامر فيه معصیه، یا د ګناه د کار د پاره دغه سفر وي د مسافر نو بیا هم دا قصر کوي، لکه کسرقه، لکه غلا وغیره دی د پاره دا روان دی. نو په دې وخت کې به هم دا څه شی کوي، دا به قصر کوي. اذا اتم المسافر الرباعیه، چې کله یې پوره که مسافر څلور رکعتیز مونځ، څلور رکعتیز مونځ یې پوره که، وقعد او کېناسته بعد رکعتین الاولیین، یعنی د دو رکعتونو نه پس ته دا کېناستو قاعده یې وکړه، نو صحت صلاته، مونځ یې صحیح کېږي. وتصیر الرکعتان الاخیرتان نافلتین، نو ګرځي رکعتان دو رکعتونه، آخرتان دو رکعتونه یعنی آخرنی دو رکعتو، نافلتین نفلونه. نو چې څلور رکعتیز مونځ کې یعنی ناس و تحیاتو د څلور رکعتیز مونځو، نو دا چې دی کېناستو په تحیاتو کې د بیا آخرنی دو نفلونه ګرځېږي. ولکنه، لیکن یکره، مکروه شمارل کېږي لتاخیره السلام عن محله، ځکه چې تاخیر شو په سلام کې د خپل محل نه. پکار دا و یعنی قصر پکاري چې دو رکعتو کې چې دی دلته سلام وګرځول شي، نو دې څه وکړه او دې چې دې سلام ونه ګرځوه نو تاخیر رالو، نو ځکه دا مکروه شمارل شو. اذا اتم المسافر رباعیه، او چې کله پوره که مسافر څلور رکعتیز مونځ، ولم یجلس او کېنناستو بعد الاولیین، یعنی پس ته دوه اولینو نه، قدر التشهد، په اندازه د تشهد، یعنی په تحیاتو کې کېنناستو، نو لا تصح صلاته، نه صحیح کېږي مونځ ده، او للقصر حتمون، او نه صحیح کېږي مونځ ده،
موس چې دی د دې نه صحیح کېږي او دا قصر چې دی دا واجب دی په نیز زمونږ ولیس برخصتن او دا رخصت دا نه دی نو قصر چې دی دا څه شی دی دا واجب دا ضروری دی مخکې مدة القصر او د قصر موده دلته چې دی قصر موده به بیانوي ولا یزال المسافر او همیشه به وي مسافر یقصر قصر به کوي یعنی کموي به فرضه فرض حتی تر دې یرجع چې واپس شي حتی تر دې یرجع چې واپس شي ويدخل او داخل شي مدینه خارته یعنی دا که په سفر کې او تر دې هغه وخت پورې به قصر کوي چې واپس شوی نوي خپل خار خپل کلی ته ويسقط القصر اذا نوى الاقامه او ساقطيږي قصر کول یعنی کمول اذا پاغه وخت کې نول اقامت چې نیت وکړي د اقامت څومره اقامت نیت وکړي لمدت 15 یوما یعنی د 15 ورځو او اکثر فی قريه یا زیات د 15 سونه په یو کلی کې او فی مدینه یا په ښار کې یعنی کله قصر به نه کوي مسافر یعنی چې اغه نیت کو د 15 ورځو یا زیات د دینه فإن والإقامة أو كنيت يوكو دا إقامت لأقل كم من 15 يوما دا بنزل سرزونا نو لم يزل يقصر فرضه نو همیشه به قصر کوي فرض کی سلور رکعتیز موس چې دی اب دو کوي او دو به نه کم یا به دو کوي او ماخامه درې دی هغه به درې کوي صحیح ده وکذام د کرنګي اذا لم ينوي الاقامه ک نوی کړي کله چې نوی کړي نیت د اقامت یعنی دا نیویلی چې زبدل ته دومره ورځي یعنی 15 ورځې به یا زیات ځکه چې دا خو بیا مسافر نه دی اقامت نیت نه یې کړي وبقي او دا باقی پاتې شو سنینا کلونه بدون نیت الاقامت بغیر د نیت د اقامت نه یکسر الصلاه قصر کموالی بکی په مونږ کې یعنی صورت د مسلې به تاسو ته بیان کم ګورئ یو کس لاړو پیښور نه پنډې ته لاړو یا لاهور ته یا داسې دی بل ملک تلاړو یعنی چې دومره اندازه لاړو چې الته مسافر شمارل کی نو دوی الته چې نیت دانو کړي چې زب 15 ورځې تیروم یا د زیات د دینه ځکه دا خو اصل د مسافر شو کنه یعنی ځکه چې مسافر شمارل کیږي دا به قصر کوي چې 15 ورځې نه کم نیت کړي اصل ته داسې حادثه رااله جنگ رالو لاري بند شو دا که کلونه مثال نو دا به مسافر شمارل کیږي او دا به قصر کوي دا صورت د مسلې داسې جوړیږي اوس چې د مخکې اقتداء المسافر بالمقیم وعكسه په مقیم امام پسې د مسافر اقتدا کول او د دې برعکس يجوز جائز کیږي اقتداء المسافر اقتدا کول د مسافر بالمقیم مقیم پسې یعنی مسافر پسې مقیم اقتدا کولې شي ويتم صلاه 4 رکعات او پورا کوي به مسلور رکعاتیز متابعا لامامه پتا سي حال کې چې تابعداري کوون کې بوي د اغه سلور رکعات یعنی اغه سلور رکعات وک دا بم سلور رکعات کوي صحیح ده نو جایز کیږي اقتدا د مسافر مقیم پسې اوس مقیم مخ کې شو اوس هغه سلور رکعاتیز موس کوي نو مسافر رسو پر ولاړ دی نو دا بم سلور رکعات کوي او کدا سی او مخ کې مسافر شو سلور رکعاتیز منځو نو دا به 2 رکعات کوي او رسونی ته وای چې مزه مسافر یما او مخ کې صورت راځي اوی رسونی چې دی کم مقتدیان مقیم چې دی اوی به سلور پوره وکي ويجوز جائز کیږي اقتداء المقیم اقتداء د مقیم بالمسافر مسافر پسې اذا صلى المسافر بالمقیمین او چې کله مسکی مسافر مقیم پسې مناسبه ده یعنی چې کله مسافر چې دی اغه
یعنی صلی المسافر بالمقیمین ینبغي له ان یقول مناسب دی هغه د پاره بعد التسلیم د تسلیم نه بعد یعنی چې کله سلام واړولو د هغې نه بعد مناسبه دا ده چې هغه ورته وایي چې اتمو صلاتکم تاسو خپل منځونه پوره کوئ فانی مسافر زه مسافر یم او په افضل پکې کې څه شی دی نو والافضل افضل دا دی ان یقول دا چې وایي ذلک دا قبل شروعه مخکې د شروع کولو د فی الصلاة په مانځه کې وبعد الفراغ منها او پس د فراغ والو نه د منځنه ایضا هم د کرنګي یعنی افضل دا سیدی چې هغه ورته وایي چې تاسو خپل منځونه پوره کوئ زه مسافر یم زه به سلام اړوم په 2 رکعاتو کې تاسو منځ پوره کوئ او که هلته ونه ویلو وبعد الفراغ منها ایضا پس د فارغ والي نه هم داسې دی ورته وایي اذا قام المقیم لاتمام صلاته چې کله پاسې د مقیم د پاره د پوره کولو د منځ بعد تسلیم امامه المسافر پس ته سلام اړولو د امام مسافر نه نو لا یقرأ قرت به نه کوي بل یتم صلاته بلکې پوره کوي به منځ بدون القرات بغیر د قرت نه مثل اللاحق پشان د لاحق یعنی یو کس ته هغه 2 رکعات امام پسې وکړه او بیا اودسه شو لاړو اودسې وکړه نو څنګه چې هغه قرت نه کوي نو دا به بیا ورپسې 2 رکعتونو کې قرت نه کوي اذا فاتت صلاة رباعیة فی السفر چې یو کله فوت شي منځ 4 رکعاتیز فی السفر په سفر کې تقضا قضا کولی شي رکعتین 2 رکعات یعنی په سفر کې وی 4 رکعاتیز منځ د نه قضا شو نو اوس به قضا 2 رکعاته کې ګرځي سواء برابر خبره د یقضیها فی السفر چې قضا راوړي په سفر کې او یقضیها فی الحضر او په حضر کې راوړي نو هغه مکه 2 رکعات دي و اذا فاتت او چې کله فوت شي صلاه رباعیه یعنی داسې مو چې هغه 4 رکعاتیز وي او فی الاقامه او واذا فاتت صلاه رباعيه في الاقامه او چې کله فوت شي 4 رکعاتیز منځ په اقامت کې چې مقیم وي نو تقضا قضا قضا به ګرځولی شي 4 رکعات 4 رکعات سره ځکه چې ته څه شی یې اوس مقیمي نو 4 رکعاته به ګرځې سواء برابر خبره د یقضیها فی السفر چې قضا را ګرځې په سفر او یقضیها فی الحضر یا په حضر کې اوس په سفر کې دنه مز قضا شو 4 رکعاتیز که په سفر کې ادا کې او په حضر کې مکه 2 بکی اوس کته نه مخکې د سفر نه مخکې 4 رکعاتیز مز د قضا شوی دی نو که په حضر کې ګرځي او په سفر کې مکه 4 رکعات بکی اوس دا نه دی چې ته په سفر کې به 2 رکعات کې نو دلته دا مسله بیانېږي اقسام الوطن واحکامها د وطن اقسام او حکمونه الوطن الاصلي يبطل بالوطن الاصلي وطن اصلي په وطن اصلي باطليږي فان ترك وطنه الاصلي پسوک چې خپل وطن اصلي پرېږدي وانتقل منه الى بلدة اخرى نو هغه چې دی هغه وطن او فإن ترك وطنه الاصلي که هغه پرېږدي هغه وطن اصلي وانتقل منه الى بلدة اخرى نو هغه څه شي انتقال شي منتقل شي او بل ښار ته واستوطنها او خپل وطن وګرځي او ثم رجع الى وطنه الاول او بیا سکار د ثم رجع بیا واپس راشي الى وطنه الاول لامر ما قصر او بیا صدکار د پاره خپل سابقه وطني اصلي وطن ته شي هغه لاړ شي نو دا بس شي کوي نو قصر فيه نو دا په هغه کې قصر کوي ولی لانه لم يبقى الان ځکه چې دا وطن اوس د دې اصلي وطن نه دی نو وطن الاقامه يبطل بوطن الاقامه الاخر نو یو وطن د اقامت د بل وطن اقامت به وجه باطلیږي او وطن الاقامه يبطل بالسفر او وطن اقامت نه د سفر کولو په وجه داسې شی کیږي وجه دا باطلیږي يبطل بالسفر باطلیږي د سفر د وجنا ووطن الاقامه يبطل بالرجوع او وطن اقامت چې دا باطلیږي د واپس کېدلو دا الى الوطن الاصلي وطن اصلي سره اوس د وطن اصلي د وطن اقامت بیانې چې وطن اصلي او وطن اقامت څه ته وایي نو الوطن
خا اصلي هو الموضع الذي دا هغه ځای دی چې استوطنه چې دی وطن نیولې دی سواون برابر خبره ده تزوج فيه چې دی نکاح کړی وي په دې کې اولم یتزوج یا نکاح نه وي کړی وطن الاقامت هو الموضوع الذي دا هغه ځای دی چې نول اقامت چې نیتی کړی وي د اقامت فيه په دې کې لمدت 15 یوما د مدې د 15 ورځي او اکثره یا زیات نو دا د وطني اقامت شو وطني اصلي څه شو چې دی وطن نیولې وي پس دا یې ځای نیولې دی بس اول دا اوس هغه شو چې کوم هم دی وطني اصلي دی ته ویل کېږي او اقامت هغه ته ویل کېږي چې دی دا راغلی وي دلته 15 ورځې تېرولو دپاره یا زیات د دې نه مخکې چې دی صلات المریض د مریض مونځ نو دلته چې دی مخصوص احکامونه بدلته بیان کی مصنف علیه الرحمه قال الله تعالی لا یکلف الله نفسا الا وسعها سورة بقره د آیت دی الله رب العزت فرمایلی دی په تکلیف کې نه چوي الله رب العزت یو نفس لره مگر په قدرت او طاقت دهغه وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين رضي الله عنه رسول پاک صلی الله علیه وسلم عمران ابن حسین رضی الله عنه چې دا مبارک بیمارو ډیر زیات بیمارو دې ته یو فرمایل چې صلی قائما په ولاړه مونځ کوه فإن لم تستطع فقاعدا که ستا د دې طاقت نه وي نو په ناسته یې کوه فإن لم تستطع که د دې طاقت هم نه وي نو فعلى الجنب نو په اړخ یې کوه او تؤمی ایمان په دې حال کې چې ته اشاره کوي ها څه شی کوه په اشاره یې کوه نو لا یجوز نه جایز کیږي ترک الصلاه یعنی دا جایز نه دی چې مونځ پرېږدي حتی تر دې فی حال المریض په حال د مرض کې یعنی دا جایز نه دی چې څوک مونځ پرېږدي په حال د مرض کې ومن کان مریضا نو که څوک هغه څوک چې وي مریض لا یستطیع طاقت نه لري ادا کول د ارکان الصلاه بتمامه د تمام نو یؤدي الارکان التي نو ادا دي کی ارکان هغه يقدر على ادائها چې قدرت لري د ادا کولو داغه فالمريض الذي مریض هغه لا يستطيع چې طاقت نه لري ان يصلي چې دا چې منځو کې قائما په ولاړه نو يصلي مز دیو کې قاعدا پناسته به رکوع و سجود پر رکوع سجدي سره یعنی پناسته دی منځو کې خو رکوع سجده دیو کې خا والمريض الذي او مریض هغه يتعثر عليه القيام چې سخت وي په هغه باندې ولاړه لألم شديد د سخت درد د وجینا نو يصلي قاعدا بركوع وسجود نو پناسته دی منځو کې پر رکوع سجدي سره کذام د کرنګي یصلی مزد کوي قاعدا پناستا اذا په وخت کې خشیه چې یریږي حدوث مرضین د پیش کېدو د مرض نه چې بیمار بشه او زیادت مرضین یا به بیماری به می زیات چې او تاخير فی الشفا یا به تاخير به وشي په شفا کې یعنی زب بیا زر نه ټیکی کم ډاکټر ورته ویل ته بیا زر نه ټیکیږي دا صلی قائما چې کله ته په ولاړه مسکینو ته به زر نه ټیکیږي نو بیا هم د لپاره جایز دی چې پناستو کی وکذام د کرنګي یصلی قاعدا منز دیو کی پناسته اذا عجز چې کله عاجز وي عن الركوع والسجود رکوع د سجدینا عوان احدهما یو د دې دوانو نه ويؤدي الركوع والسجود نو ادا دي کې رکوع سجده بالایماء په اشاره سره من يركع ويسجد چا چې رکوع کو او سجده وکا په اشاره سره نو يجعل ایماءه للسجود نو ګرځي به اشاره د پاره د سجدي اخفض لاندې من ایمائه للركوع د اشاره رکوع د پاره یعنی چې کله رکوع او سجده د په اشاره سره کوي نو سجده به ډېر ښکته ساتي د رکوع نه چې پته ولګي الا میجل کوي نګر زولو ایماءه یعنی اشاره د للسجود
يجوزو نه جایز کیږي ان یرکع دا چې پورته کې شین یو شیز الی وجهه خپل مخ طرف ته یسجد علیه چې پاغه باندې سجده وکي. یعنی داسې به نه کوي چې سجدې ته ځي یو شی ځان ته دې پورته کوي نو دا په دې باندې سجده کوي، نو داسې به نشي کولی. ان عجز المریض که عاجز و بیمار عن الجلوس د ناستې نه د ناستې نه عاجز او نو صلی مستلقیا علی ظهره رجلاه، نو دا د مونځو کې یعنی دا به مونځ به څنګه کوي، ستونی چې دی دا ستق دی داسې سملی په اشاره دی دا مونځ وکړي. نو رجلاه نحو القبلة او دا خپې چې دی دا به قبلې طرف ته وي. وینصب رکبتیه او به ودرئ خپل دا ګوډې. ویرفع رأسه او سر د څه شی کې پورته دی کی علی وسادة په بالغ باندې لیصیره یعنی یرفع رأسه علی وسادة سر به پورته کوي په بالغ باندې لیصیره وجه دې دپاره چې مخ وګرځي مخ ته د قبلې طرف ته. یعنی چې کله دا داسې سملی که نه نو د سر لاندې د بالغ داسې کېښودلی شي چې دا سر چې دی دا بره شي او دا مخ چې دی دا له قبلې طرف ته دی وګرځېږي، نو داسې به طریقه کوي. اوس ښکاري نه ویډیو شکل نه دی، نو بس انشاءالله پوه شوي وي. ویؤدي الرکوع والسجود بالایماء او ادا کوي به رکوع سجده په اشارې سره. کدام د کرنګي یجوز جایز کیږي ان عجزه که عاجز شو عن الجلوس د ناستې نه ان یصلي دا چې مونځ به کوي علی جنبه په ډډه ویؤدي الرکوع ادا کوي به رکوع والسجود او سجود بالایماء په اشارې سره. انما بشک ینوب الایماء مناب الرکوع والسجود، نو ځکه دا یعنی اشاره ادریږي اشاره په ځای د رکوع سجده کې. یعنی اشاره چې دی اذا کان بالرأس چې کله وي دا اشاره په سر سره، چې کله اشاره په سر سره وي د رکوع او سجده یعنی په ځای دا اشاره کافی کیږي، نو د هغه په ځای ودرېږي. اما اذا کان الایماء بالعین هر چې وي دغه اشاره په سترګه او بالحاجب یا په روزي او بالقلب یا په زړه نو فلا تصح الصلاة نو مونځ نه صحیح کیږي. نو په سر باندې اشاره چې دی دا صحیح کیږي او په سترګه او په روزي او په زړه باندې نه صحیح کیږي. اذا عجز المریض چې کله عاجز شي بیمار عن ان یصلي بالایماء چې دا چې مونځو کې په اشارې د سر سره نو اخرت عنه چې رستو شو د دینه صلاة یوم و لیلة یو ورځ شپه نو فیقضیها بعد ما قدر علی قضائها نو قضا به راوړي پس د هغې نه چې دا قادر شي په قضا کولو د هغې نه. وما زاد علیها او کم چې د پنځه مونځونو نه زیات شي نو سقط عنه نو ساقط کیږي د دې نه چې پنځو نه زیات شي. من طرع علیه الجنون یعنی پچا عارض شو لیونتوب او الاغماء یا بیوشی پر راغله. واستمر الاغماء والجنون او همیشه بیوشی او لیونتوب وو الى اکثر یعنی زیاد من 5 صلوات د پنځو منځونو نه زیات د دوام لرلو یعنی دومره وو لیونتوب او دا بیهوشي د پنځو منځونو نه زیات نو سقطت عنه تلک الصلوات نو ساقطیږي د دینه دغه منځونه د قضا په دی باندې بیا نشته. من طرع علی الجنون پچا باندې عارض شو لیونتوب او الاغماء یا بیهوشي پر راغله او واستمر الاغماء او دا همیشوالی دا بیهوشي وکا یعنی دا وو یعنی قراری نیولو یعنی پرلپسې والجنون یعنی بالکل په الی 5 صلوات پنځه منځونو پورې او اقل منها یا کم د دینه نو قضا صلواته بعد ما افاقا یعنی که پنځه منځونو نه کم نو قضا صلواتی نو قضا به راوړي د منځونو د دې بعد پس ته ما افاقا یعنی هوش کې چې راشي پس ته بېهوشۍ نه چې کله هوش کې راشي نو د ده به قضا راوړي که د پنځه منځونو نه څه شی کم وو. او مخکې فرمای من افتتح صلاته قائما چا چې افتدا وکا یعنی افتدا شروعات کو مونځ په ولاړ ثم عجز عن القيام بیا عاجز شو د ولاړې نه صلی قائدا نو مونځ دې کوي په ناسته. اذا
کله کانه چې وي قادرا علی القعود په ناسته باندې قادر، و ان لم یکن قادر او که نه و قادر علی القعود په ناسته باندې، نو صلی مستلقیا بالایما، نو ستوني ستک دې سملی په اشاره دی دغه مونځ وکړي، یعنی څنګه چې مخکې تیر شو بالکل داسې سیده دې سملی، دا ګوډې دې داسې ودرئ، خپې د قبلې طرف ته کی او سر لاندې دې بالغ کیدي چې دا مخې قبلې طرف ته وګرځېږي. نو بیا به داسې طریقې سره مونځونه دغه ادا کوي. نو دا د بیمار سړي د مونځ ادا کولو طریقه ده. نو انشاءالله امید لرم په دې به تاسو پوه شوي.